د دې نظم سرلیک دی بدخویه میرمن. شاعر رحمت الله رحمتی. نشرونکی اداره تعلیم الاسلام رادیو. په انسان باندې ژوند سره کم تېرېږي، ولې ډېر خلک په کم سن کې زړېږي، ولې کړوپ سي، ولې زوړ سي، څه قصور دی، حتما ژوند یې له یو څه نه په ضرور دی. بیخي ډېر د سپین زرتوب ستا علتونه، لوی عامل یې بېدیني ده، بل غمونه، په اوس وخت کې بل هم یو لوی علت دی چې هغه نو ګوري داسې حکایت دی. یو ورځ یو تکړه ځوان چیرې روان و، په شا کړي یې یو بل ضعیف انسان و، نو یې وړي ونږدې د وخانې ته چې ډاکټر یې شو حاضر و معاینې ته. نو چې کله یې دوا ورته لیکله، د پایواز رویه یې هم څاره چې دا ځوان د بوډا څومره کړي پالنه، د ډاکټر سره پیدا شوه دا پوښتنه. وایي ځوانه دا دې پلار که جاکا دی چې راوړی تر دې ځایه په شا دی، او بل ډېر یې په اخلاص کوې پالنه، ستا خدمت مې بیخي خوښ شو قدرمنه. ځوان ویله چې ډاکټر صاحب ښاغلی، نه مې پلار نه مې اکا دی نازولی، مشر زوی مې دی خو ډېر راباندې ګران دی، په ځیر ځیر ګوري ډاکټر ورته حیران دی. نو ډاکټر ورته ویله چې څه وایې، څنګه دلته یې بوډا ضعیف بابا یې، هغه ما ته د ډېر عمر معلومیږي، ځوانه ستا پلارتوب مې کله زړه ته لویږي. ځوان ویل ورته چې شکر د مولا دی، دا چې زه یم تکړه زوی مې بوډا دی، ما ته خدای داسې مېرمنه ده راکړې چې جوړه یې بل چا نه ده نکاح کړې. احترام یې کوي ډېر په ژبه پوه ده، درلودونکې مې مېرمن د ښو خویو ده، د ژوندون اصلي تکیه مې پر هغې ده، په ښه خوی او ښه خاصیت لا تر ما بې ده. زه چې کور ته کله راسم له بېبانه، چې هر څه بهر له کاره یم ستومانه، هر کلی مې کړي خوشحاله وي خندانه، ما لیدلې نه ده هېڅ کله پریشانه. د کار ټوله ستړیا ولاړه شي له مانه، جنتي غوندې حالت راسي پرېمانه، پر بهر یم ارام پر کور خوشحاله، شکر وایم همیشه د ذوالجلاله. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني، نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أمان. دا علت دی چې زه داسې تکړه ځوان یم، لا همیشه داسې نور ژوند په ارمان یم، لکن ورور مې د بې شرمه او بدخویه، په نظر کې د جلا زما له زویه. دلایل ورسره وایي جنګره ده، د خاوند هره خبره پر درنه ده، پر وړه خبر یې فکر خرابېږي، د خاوند یوه خبر یې نه خوښېږي. صرف شوکي ده د پیشن او د کالیو، هم په مخ کې د خاوند نه د پردیو، چې هر څه نوي کالي لري په کور کې، چې هر څه زر او هستي لري په کور کې، چې له کور نه بهر ځي ټول په زړېږي، خو چې کله خپله خونه کې بېدېږي. اخیرا د کار کالي یې لا په تن وي، لا یې دوړې د جارو پرتې پر تن وي، چې یو ځای چې په مابین کې د مېرمنو په خنداو یې موږ وځو له خوبونو، خو چې کله مې له زوی سره یو ځای سي، پر نازله لکه قهر چې د خدای سي، د زنبور په شانې دورې هورې کېږي، اولادونه یې له لوږې پر ژړېږي. ځکه زوی مې تر وخت مخکې دی جوړ سوی، پر کم سن ورته بوډا د وخت جوړ سوی. خوند ګوري خاوند ډېر لري حقونه، پرېږدی ډېر ښې له ځانه بد خویونه. دا حدیث د مبارک علیه السلام دی، په دې باب د حق رسول داسې کلام دی. سجده کوې له خدایه هم روا وای، داسې حکم به پر ښځو کړی ما وای، چې میړو ته سجدې کوي هر کله، زما قسم دې په هغه ذات وي په خپله، چې زما روح یې د په لاس کې کردګار دی، هم ورڅخه د تمام جهان اختیار دی. حق د خدای به یوه ښځه ادا نه کړي، چې تر څو حق د خاوند پوره ادا نه کړي. دا چې ستمو په ټولنه کې دردونه، چې مشنه دي په کورونو کې غمونه، طلاقونه هر کال کې واقع کېږي، خودکشانې سولې ډېرې مړې کېږي. ورق به نشي دا دردونه دا غمونه، چې پر ځای نه کړو د خدای رسول قولونه. في بيتها أزكى من الريحان، هي أم أبنائها.